بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د ریاض الجنه په اړه لږ معلومات راکړه. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا حدیث بخاري شریف په 1196 او مسلم شریف په 1301 باندې را نقل کړی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. زما د بیتي او د منبر په منځ کې یوه روضه ده، یوه باغچه ده د باغچو څخه د جنت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مځکه چې اوس هلته په مدینه منوره کې ستا او چار چاپېره یې یو احاطه ورباندې راګرځولې ده، یو دیوال یې ورباندې راګرځولی دی چې هغه ایسته کېږي، د تاته څخه یې جوړ کړی دی، هغه محافظین پر ولاړ دي او پر هغه ځای یې مخکې سپینې غالۍ اوارې کړي وې، اوس یې لږ بدلې کړي دي. دلته خلک ورځي، دوه رکعته نفل کوي. اوس دا خو نبي علیه السلام د جنت مځکه بللې ده. اوس سؤال اصلا په دې ځای کې دی چې دا نو څنګه د جنت مځکه ده؟ په دې اړه باندې علماو درې قوله کړي دي. یو قول ادا کړی دی چې دا مځکه ځکه د جنت مځکه پیغمبر علیه السلام بللې ده چې په دې مځکه کې داسې فضیلت الله ایښی دی لکه جنت ته چې سړی ورسي اطمینان او سکون راځي، همدې ځای ته هم داسې اطمینان قلبي راځي، دغسې سکون د زړه راځي، ارامتیا راځي، او دغسې یو ډول محبت د الله سره راځي، یو ډول لذت د دې عبادت څخه راځي. او دوهمه وجه دا بیان کړې ده چې نبي علیه السلام چې دا مځکه د جنت مځکه بللې ده، دا د جنت مځکه ده، د قیامت په ورځ باندې به دغه ټوټه اخیستل کېږي، د جنت د مځکې سره به ضمیږي. او درېیمه وجه دا بیان کړې ده چې دغه مځکه د جنت مځکه ځکه بلل شوې ده که څوک په دې مځکه کې عبادت کوي د جنت ته داخلېدلو سبب ګرځېږي. لهذا که د چا توان وسي دلته دې نفل کوي، دلته دې وظیفه کوي، دلته دې ذکر کوي تر خپله وسه پورې. اما داسې هم نه لکه زموږ خلک، هلته ټول خلک حق لري چې ورسي دوه رکعته نفل وکړي. زموږ خلک ورته ولاړ وي، کیلې، تنبې، زورونه، داسې سختۍ وي چې دا عسکر اجازه ورکړي دي سره وځغلي یو دربی سي د الله د پیغمبر قبر په 10 مترۍ کې دی او په دې نبوي مشهد کې یو ډول دربی کې. دا بې ادبي نه ده د الله د ستر پیغمبر سره. باید څومره په وقار، عزت، ابرومندانه د الله د پیغمبر په مسجد کې قدمونه واخیستل سي، څومره ابرومندانه د دغه جنت روضې ته ورسي یو انسان، او څومره په وقار لمونځ وکړي. پرېږده بل مسلمان ورته هم حق ورکړه. دا بهترینه مځکه ده، دغه یې ګټې دي، دا درې واړې چې مې درته وویلې او په حدیث کې د صحیحینو ثابت دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.